د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په کندوز ولایت کې 204 د هنجونې چې هیواد ته راستنې شوي دي په کندوز ولایت کې د قابلګۍ په 3 کلن پروګرام کې د شاملېدو په ازموینه کې برخه اخیستې ده. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروګرام مالي ملاتړ د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنري لخوا کیږي. دغه وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي دی چې د دې ازموینې 80 سلنه ګډونوالي به په کندوز ولایت کې د قابلګۍ 3 کلن پروګرام ته ورپېژندل شي. د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان وايي افغانستان ته د 415,000 ماشومان د درملنې لپاره د 2 ټنه درملو مرسته کړې ده. دغه سازمان د خبرپاڼې پر بنسټ دغه درمل لیږدونکې الوتکه افغانستان ته رسېدلې ده. یاد سازمان وايي دغه مرسته به شاوخوا 400,000 ماشومانو چې د تنفسي ناروغیو، سینه بغل، ناسناستي او پوستکي په ناروغۍ اخته دي د درملنې لپاره وکارول شي. د سټنډر ملي ادارې ایران ته د 3 ټانکر بې کیفیته تیلو د بیرته مسترد کولو خبر ورکړی دی. یادې ادارې ویلي دي چې پرون د فرا په واتیمیل بندر کې 3 ټانکر بې کیفیته تیل چې د دې ادارې د سټنډرونو سره مطابقت نه درلود بیرته ایران ته مسترد کړي دي. سرچینې زیاته کړې ده چې په دې وروستیو کې د سټنډر ملي ادارې په خورا جدیت د بې کیفیته تیلو د مخنیوي لپاره عملی ګامونه پورته کړي دي. یادې ادارې له ټولو سوداګرو څخه غوښتنه کړې ده چې هیواد ته با کیفیته توکي وارد کړي، کنه له ورته قانوني چلن سره به مخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د شلورز نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویسټ انډیز او امریکا کې تر سره کیږي 13 ورځ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې چې راشد خان یې مشر کوي 15 اصلي لوبغاړي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، محمد اسحاق رحیمی، عظمت الله مرزی، محمد نبی ساخیل، ګلبدین نایب، کریم جنت، راشد خان، ننګیال خروټي، مجيب الرحمن، نور احمد لکړوال، نوین الحق، فضل حق فاروقي او فرید ملک هغه لوبغاړي دي چې په اصلي نوملړ کې شامل دي. ورسره صدیق الله تل، عزرت الله زازی او سلیم صافی هغه لوبغاړي دي چې په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوي دي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه 143 کسان په دغه هیواد کې د اپریل په میاشت کې د تالندې بارانونو او د سیلابونو د راوتلو په پیښو کې مړه شوي دي. دغه چارواکو په وینا په پاکستان کې د تیرې میاشتې په پرتله 2 چنده بارانونه زیات شوي دي. په تیره میاشت کې سیلابونه، ځمکه ښویدنې او خراب هوا په ځینو سیمو کې د کورونو د نړېدو او د فصلونو د له منځه تلو لامل شوی و. د پاکستان د هوا پیژندنې د ادارې ویان ظهیر احمد بابر ویلي په پاکستان کې د اپریل میاشتې بارانونه د نورمال کچې څخه 143% زیات شوي دي چې غیر معمول خبره ده.